لازم کله به غسل لازمیږي کله به نه لازمیږي. نو اولنۍ روایت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا جلس احدکم کله چې کینی په تاسو کې یو کس بین شعابها الاربع د ښځې د څلورو شاخونو په منځ کې ثم جهدها او بیا د محنت وکړي کوشش وکړي محنت به کوي یا بس نو فقد وجب الغسل نو غسل پې واجب شو وان لم ينزل اگر چې د انزال نه دی شوی منی نه دراوتي نو غسل پې واجب شو. ورپسې چې کوم روایت ته دا هم ووایي چې مسله اسانه شي. وعن ابي سعيد قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انما الماء من الماء اوبا یقینا اوبا چې دي هغه د اوبو نه دي یعنی لامبل چې دي غسل د اله لازمیږي چې کله اوبه خارج شي منی راوځي. صحیح دی جی. او دا دوه روایت رااله دوه روایت بظاهر د دوه روایت چې دی یو بل سره سدي مخالف دي. یولنی حدیث نه معلومیږي چې یو سړی جما وکي کورواله وکي او د یعنی بس صرف مطلب دا دی معاملو کې خو اوبه لا نه دی راوتي اخراج نه دی شوی منی نه دی راوتي او دی بس پاسي نو په دې باندې غسل واجب دی غسل به دی کوي. صحیح ده. او یو بل روایت کې راځي نه چې څو پورې اوبه نه وي راوتي منی نه وي خارجي شوي نو غسل پې نشته. او د دغې روایت پس منظر هم دا دی چې حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې یو ځل زه وم او نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی عتبان بن مالک رضی الله تعالی عنہ مسجد قباء ته نږدې کور دی نو ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم تیریدو نو هلته لاړو نو هغه ته م اواز وکړو موږ ته خو پته نه وه نو هغه ټایم کې چې کوم دی نو کور والا سره خپل کور والا خپل بیبي سره جما کوله دی په جما کې لا مصروف و فارغ شوی نه و چې نبی صحابه خو داسې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اواز براغی حضرت حنظله رضی الله تعالی عنہ واقع تاسو اورېدلې ده چې هغه د واده اوله شپه وه او غسل هم پرېښودو روان شو د نبي علیه السلام په اواز باندې لبیک وي جهاد ته روان شو. صحابه خو داسې نو دا صحابي چې دی هم خپل کور والا سره کوروالی کوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته اواز کو نو دی په نیمه کې راپاڅېدو. صحیح دی جی. نو اوس په نیمه کې دی راووتو سره فورا یې د نبي علیه السلام نه مسلې تپوس وکړو چې د الله پیغمبره که بالفرض داسې وشي چې به صرف ادخال وشي او مطلب دا دی بیا د منی د راوتو نه مخکې سړی راوباسي او اخراج نه شي منی نه وي راخارجي شوي او آیا دی به غسل کوي که نه کوي. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته دا خبره وکړه چې انما الماء من الماء غسل خو به هله کوي چې کله منی راوځي منی نه راوتي غسل به نه کوي. د دې حدیث پسې منظر باندې پوه شوئ. نو اوس مسلې طرف ته راشي. اصل مسله دا ده چې که یو سړی خپل عضو تناسل دننه کې خپل بیبي سره کوروالی کوي او بیا د منی د خارجېدو نه مخکې دی راوباسي واپس منی لا خارج شوي نه نو آیا په دا اوس غسل شته او که نشته. اصل مسله دا شو. ټیک شو جي. غسل پې شته او که نشته. نو دا مسئله چې دا د صحابو د زمانې نه اختلافي صحابو په ابتدایي یعنی دور کې صحابو هم په دې کې اختلاف مهاجرین صحابه چې وو هغې به غسل کولو په داسې صورتحال کې او انصار صحابه چې وو هغې به غسل نه کو ځکه چې روایت به دي یو کې غسل شته او په بل کې نشته. صحیح ده. او د حضرت عائشہ تعالی هم یو روایت کې اذا جاوز الختان والختان فقد وجب الغسل چې کله یو د بل سره میلاو شي. صحیح ده. او بس دغه شي که انزال شوي یو که نه شوی غسل پې واجب دی. او صحابه به بعضو غسل کولو بعضو به نه کولو. د عمر فاروق تنهو زمانه راله چې هغې کله وکتل چې صورتحال داسې دی نیم خلک غسل کوي او نیم نه کوي او مسله خو ډېره اهمه مسله ده. نو عمر فاروق تعالی ټول صحابه کېنول چې د دې مسلې حل اخیستل غواړي. نو مسلې د حل لپاره صحابو سره مشوره وکړه. اتفاق په دې خبره باندې وشو چې یاره دا مسله چې ده دا خو د ښځو سره تعلق لري دا خو ازدواجي مسله ده لہذا په دې کې به موږ تپوس کوو د امهات المؤمنین نه د نبي علیه الصلاة والسلام د بیبیانو نه به تپوس کوو د هغې نه به دا مسله موږ ته معلومیږي چې حقیقت څه دی. نو یو صحابي حضرت ابو موسی اشعري تعالی عنہ ولېږو حضرت عایشه تعالی عنها پسې چې لاړ شي ته د دې مسلې تپوس وکړه. نو دی چې کله لاړو نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ورته په جواب کې دغه حدیث وی چې اذا جاوز الختان فقد وجب الغسل چې کله سړی د ښځې سره میلاو شي نو که انزال شوی وي او که نه که مني راوتلي وي او که نه یې راوتلي بس چې معامله وشوه
نو بس په د باندې غسل چې دی واجب دی، غسل به دی کوي، غسل به دی کوي. بس حضرت ابو موسی رضی الله عنه راغی، حضرت عمر رضی الله عنه ته د عائشہ رضی الله عنها د حدیث بیان کو، نو عمر فاروق رضی الله عنه په دې مسله باندې په ټاپه ولګول او دا حکم یې وکړو چې بس د نن نه بعد به په دې باندې غسل وي. انصار صحابه منع کړه چې تاسو به داسې نه کوئ، تاسو به داسې نه کوئ. صحیح دی جی. اوس مسله زموږ ته کلیر شو، اختلاف ختم شو. صحیح دی جی، اختلاف ختم شو. نو چې کله هم څوک داسې کاروایي وکړي او منی نه وي خارجه شوي، نو بس په هغه باندې غسل لازم دی، که منی خارجه وي او که نه وي. ښه، اوس دا بل حدیث مبارک چې کوم دی دا به په احتلام باندې چې کوم دی محمول احتلام کې بالفرض مثال په یو سړی خوب وویني د شپې او په خوب کې دی هر څه وکړي، خو چې دی سهار راپاسي وګوري پرتوګ بالکل ټیک ټاک ګن من نشته، منی نه ده راوتلي، نو په ده باندې غسل نشته، په ده باندې غسل نشته. دا مسله صحیح ده، اسانه ده، مشکله خو نه ده که نه. نو دغه حدیث چې شو دا دویم د ابو سعید خدري رضی الله عنه د حدیث دا د څه دپاره شو؟ د احتلام دپاره شو. صحیح ده، د احتلام د خوب دپاره شو. په خوب کې که داسې وشي نو غسل پې نشته، او بیدارۍ کې که چا وکړه نو هغه باندې بیا غسل شته، که مني راوتې وي او که نه وي راوتې وي. نو دا مسله ختمه شوه.